تاسو دا وخت په انساني تاریخ کې د ټولو نه ناشنا ساعتونه ګورئ. دا نیل آرمسټرانګ او بز الډرن د سپوږمۍ په سر ګرځي. کیدای شي تاسو دا ویډیو مخکې کتلی وي، خو اسې فکر وکړئ دی د سپوږمۍ په سر دی او سپوږمۍ د نړۍ نه 2300 کیلومتر لرېوالی لري. دا دومره فاصله ده لکه د پوره نړۍ نه چې 9 پیرې تاو شي. په جولای 1999 د ټولې نړۍ نه په میلیونونو خلکو اپولو 11 کتو په کمې کې چې خلابازان لکه نیل آرمسټرانګ، بز الډرن او مایکل کالم ناست وو. دا راکټ د فلوریډا نه پرېښودلی شوی و، په اسمان کې ورک شو. د مشن دپاره ډېر تیاری شوی و او دا د سویت او امریکې ترمنځ د خلای مقابلې هڅه وه. د پرېښودو نه وروسته خلکو د 8 ورځو دپاره ډېر انتظار کوو. خو دا مشن څنګه سرته ورسېدو؟ مونږ به اول د اپولو د راکټ په جوړښت ځان پوهه کو. دا راکټ د دې شکل نه د شکل ته بدل شو. دا هغه راکټ دی کوم چې د اپولو خلابازان خلا ته لیږلي وو. د دې پوره نوم سیټرن پایو دی. د دې راکټ اولنۍ مرحله په 3 برخو مشتمل وه او هر یوې برخې په راکټ ټیله کولو کې بیل بیل رول لوبولی. د راکټ په سر باندې د اپولو مهمه خانه ده، په کمې کې چې 3 واړه خلابازان ناست وو. دا مرحله هم د 3 برخو نه جوړه ده. اولنۍ ته لونای خانه ویل کیږي. بیا پسې سرویسي خانه ده، کومه چې مدار ته د رڼا کېدو او راوتو کې مرسته کوي. د ټولو نه په سر د کمانډ خانه ده، په کوم ځای کې چې 3 واړه خلابازان ناست وو. دا د وتو نظام دی کوم چې د ایمرجنسي په وخت کې پکارېدو. په جمع د ټولو هڅو اپولو سیټرن پایو راکټ جوړ کړی و. د اپولو اولنۍ مرحله پرېښودلی شوه، کومه چې 2 کیلومتره فی غنټه رفتار ته ورسېده. اولنۍ مرحله د دویمې مرحلې نه بیله شوه او دویمه مرحله شروع شوه. د دویمې مرحلې دا خلای بیړۍ په تیز رفتاري سره خلا ته ولېږله. دریمې مرحلې خلابازان د ودرېدو مدار ته ورسول، کوم چې د نړۍ د سر نه 115 کیلومتره چوت دی. دلته کې ټول نظام چیک شو او سیټرن پایو یو ځل بیا پرېښودلی شو. دا ځل راکټ د سپوږمۍ په اړخ پرېښودل شو. دې طریقه کار ته ټرینز لونر انجکشن ویلی شي. کله چې دا بیړۍ د نړۍ نه لرې شوه، د سیټرن پایو هدف پوره شوی و. اوس خلابازانو له پکار و چې د الوتو په منځ کې اړخ بدل کړي. دا ځکه ضروري و چې خلابازان لونر خانې ته واوړي. د دې دپاره د کمانډ خانه بیله شوه، اړخ یې بدل کو، د دې دپاره چې د لونر خانې سره یو ځای شي او بهر ته یې راوباسي. د ټول طریقه کار 3 نیمې ګنټې وخت واخیستو او دا خلای ګاډي جوړېدلې نتیجه وه. د راروانې 3 ورځې اپولو په خلا کې سفر وکړو، تر دې پورې چې سپوږمۍ ته راورسېدو او د سپوږمۍ مدار ځان ته راښکودو. دلته کې خلابازان د یو بل نه بیل شو. نیل او الډرن لونای خانې ته واوړېدو او کالن په کمانډ خانه کې پاتې شو. لونای خانه په کلاره د سپوږمۍ سر ته په کوزېدو شوه. کالن په کمانډ خانه کې پاتې شو، کمې ته چې کلامبیا ویلې کېدو. دلته کې اوس ګران کار پاتې شو، سپوږمۍ ته کوزېدون. چې دا طریقه کار سرته ورسوي، دې خانې خپل خلای انجن بل کو، په کلاره د سپوږمۍ سرته کوز شو. دا ساعت د ټولې نړۍ نه په ټلویزیون کتې کېدو او دلته کې د نیل آرمسټرانګ مشهور الفاظ په تاریخ کې ریکارډ شو. د 21 غنټو نه وروسته د خلابازانو د سپوږمۍ نه انجن بل کو او بر الوتنې شروع کو. دا خانه د سپوږمۍ مدار ته وخته کمځي چې دا د کولمبیا خانې سر یو ځای شوه. خلابازان د لونای خانې نه کمانډ خانې ته واوړېدو او اوس د لونای خانې څه ضرورت نه و. د مخکې په شان د ګاډي له پکار و چې د سپوږمیز مدار نه وځي. دې طریقه کار ته ټرانس ارت انجکشن ویلی کیږي. دې خانې 2 نیمې ورځې په خلا کې سفر وکړو. کله چې دا خانه د نړۍ اټموسفیر ته راورسته، نو دې ککونکي نظام ته اوس ضرورت نه و. سرویسي خانه جدا شوه او د راکوزېدو دپاره تیاره شوه. اوس د سروسي خانې په شا تودوخي ډال دا خانه محفوظ کړه. اپولو په اسمان کې پړ کېدو. دا د ځمکې اړخ ته په 15 کیلومتر فی غنټه کې روان و. دا چې کله راورسېدو نو پیراشوټ یې کولاو کړي او په سمندر کې غوفه شو. د دومره لوی بیړۍ نه دومره ورکوټي خانه جوړه شوه او په سمندر کې لامبو وهي. په دې خانه کې اوس 3 خلابازان او د سپوږمۍ د ګټو نمونې وي.